د روخان ادبي جرګې میاشتنۍ غونډه 14 جنوري 2020 کې تاثیر افریدي صاحب ته جی افسانه راوړي ښه جي محبوب اورکزي صاحب ته زه خواست کوم چې هغې خپله افسانه پیش کړي. محبوب اورکزي صاحب په فیسبوک ما سره د جنۍ په نوم ملګري د جنۍ باندې 100% باور وم چې هلک دی، خو چې په مسنجر سلام او زما وعلیکم سلام نه سمدستي پسې زنګ ووهلو او په نغمګین غږ کې هلو وویل، نو زما باور یو تندک وخوړو او یوې لحظې ته یې ومنله چې جنۍ ده، خو بیا یې زر ځان راتم کړو او دا اطمینان یې راکړو چې نن سبا د هلکانو کې دا ګوته شته چې کټ مټ د جنکو په اواز خبرې کوي. بهرحال د الیک سلیک نه پس یې وویل چې زه ستا لیدل غواړم. ما ویل څه؟ ویل یې غواړم چې ودې وینم. ما ویل زما پروفایل وګوره، زما په ډي پي لګېدلی عکس وګوره، زه هم داسې یم او د ځان په هکله ورکړل شوي ټول معلومات مې رښتیا دي. عمر مې د 50 نه اوړېدلی دی، د خولې څه غاښونه مې پرېوتي خو څه په پرېوتو دي، په سر او ګیره مې لکه د نن سبا د موسم واوره اورېدلې ده، تک سپین دي، په پوزه او غوږونو د نظر چشمې سورې ګرځوم. نو ګمان مې نه کېږي چې زما په لیدو ښه تاثر یوسي. ویلې چې د دې هر څه نه باخبره یم، ډېر وخت نه مې په نظر کې هره ورځ د پروفایل یو ځل خامخوا ګورم، شاعري دې لولم، لیکنې دې لولم. نورې خبرې پرېږده، ځای او وخت وټاکه چې ودې وینم. زه بیا په چرت کې لاړم چې بنده څه چل خو یې نه وي جوړ کړی. خرابه شو. ښه څه چل خو یې نه وي جوړ کړی. داسې ډېرو خلکو دوکې خوړلي دي چې په نتیجه کې وهل ټکول یا مالی زیان موندلی دی. خو بیا مې وویل چې د ټلیفون د لارې مې دا اول ځل دی او په مسنجر هم ما څه پوچګویي نه ده کړې، نو ولې به داسې کوي. زه په همدې چرت کې لاړم چې هغې بیا وویل چې ځواب دې را نه کړو. زه کې مې وویل چې بنده په خدای توکل. ما ویل ښه سمه ده، کوم ځای کې میلاوېدل غواړي؟ ویلې کورنیش ته راتلی شي. ما ویل زه خو ټکسیوان یم، هر ځای ته درتلی شم. ویل سمه ده، کورنیش کې نافوري ته راشه. ما ویل نو زه به دې پېژنم څنګه؟
ویلې هغې نه بېغمه شه زه دې پېژنم وخت مو سره وټکلو او زه د وخت نه لږ مخکې لاړم دې ټاکلي وخت نه دې ټاکلي وخت نه مخکې نه وروسته بیخي په ټاکلي وخت سم څه ګورم چې په مسکا را روانه ده چې را نږدې شوه نه دا غلط شو په ټاکلي وخت سم څه ګورم چې یوه ړنګه پنګه شوخه شنګه لکه د سروې دنګه زما په لور په مسکا را روانه ده چې را نږدې شوه نو ویې خندل په شونډو کې سپینو غاښونو یې دا نیمبیتی را یاد کو دا یې غاښ په خوله کې بریښ کا کاژاله شو په حاله کې راتلو سره یې لاس د مصافحې دپاره بېتکلفه راوږد کړو ما یې لاس په خپل لاس کې واخیستو لاس یې څه خو یو داسې پوست چې د پستوالي تشبیه یې په ریخمو یا په مالوچو نه کېده او د حسن تعریف یې که وکړم نو حق به یادا نه کړی شم او جرأت دومره چې د مصافحې په وخت زما نیولی لاس یې پرې نه ښودو او ځان سره یې روان کړ او د جمال او جلال دې نمونې وویل چې دې نږدې رستوران کې کینو څه خوراک څښاک به هم وکړو او خبرې هم ما ورنه لاس را کش کړو ما وی لاس مې پرېږده کورنیش د خلکو ډک دی ټول مونږ ته ګوري ویلې دا ستا وهم دی هېڅوک مونږ ته نه ګوري لاس نیولی نږدې رستوران ته بوتلم د رستوران په یوه ګوټ کې یو نشست یې انتخاب کړو او مخامخ سره کېنستو زه د جمال او جلال په اثر او روب کې ډوب او مرعوب وم مرعوب ناستم چې په دې کې ویټر راغلی دی او د یخو اوبو دوه ډک ګیلاسونه او مینیو یې زموږ مخې ته ایښی دی او دوه قدمه وروستو دستبسته ولاړ دی دې حسینې زما مخ ته لاس وخوځو او ویې چې چېرته لاړې زه چې خدای خبر کومې دنیا کې وم دې ناڅاپي غږ سره وبګنېدم او لاس سره مې د اوبو ډک ګیلاس ووهلو ګلاس د رستوران په فرش را پرېوتو او ترنګ نارې یې کړې زه د ترنګ سره راویښ شوم ما سړی ابو वो मले तो करना पड़े क्या बोलूं